سلامونه ملګرو، زه یم ایچ کامران او تاسې ګورئ آیا پوهیږئ یوټیوب چینل. ښه راغلی او نن د یو ځانګړې خپرونې سره ستاسې په چوپړ کې یو. ملګرو، دا چې د ادب مینوال په دغه وخت کې زیات دي، نو په دې خاطر هم موږ ښه وګڼله چې د یو تن ځوان تاند او بیخي نوي شاعر سره یوه ځانګړې مرکه ولرو او هغه تاسو ته در وپېژنو او تاسو ته یې مخاطب کړو. دغه ځوان به په خپله یو لنډ معرفت خپلو کي او له هغې نه وروسته بیا د ده په ژوند باندې نورې خبرې هم کوو او دونه به ښایسته ښایسته شعرونه هم اورو. نو ښه راغلی او یو لنډ تعارف را سره وکړه. ډېره مننه کامران صاحب چې ما ته په خپل پروګرام کې برخه راکړه او د تاسو لیدونکو ډېر مننه کوم. زما نوم هارون دی، اصل کې د دولت شاه ولسوالۍ اوسېدونکی وم د لغمان ولایت او فعلا په مرکز لغمان مرکز مهترلام ښارګوټي کې اوسېږم. ګران هارون همت، تعارف یې وشو او شعرونو باندې به غږېږو چې شعرونه هم څومره لیکلي دي او څنګه هم شروع وکړه. داسې ستاسې عمر هم کم دی، نو په دې عمر کې هغه څه چې تاسو دې ته مجبور کړئ چې تاسې شعرونه باید ولیکئ. له هر څه مخکې لنډ تعلیم په اړه را سره وغږېږه چې تعلیم دې څومره دی او بیا هغه پوښتنه ځواب کړه چې هغه څه چې ته یې دغې برخې ته متوجه کړي. کامران صاحب ډېره ښه پوښتنه دې وکړه، دا چې د دې شاعرۍ ته مخه کول دا یوازینۍ مینه وه زما د شاعرۍ سره، نو همدا علت وه چې ما شاعرۍ ته مخه کړه. بل د تعلیم په اړه، تعلیم خو زه فلحال په 12م ټولګي کې زده کړه کوم او انشاءالله څه کال به فارغېږم د مکتب له دورې څخه. او د شاعرۍ ته مخه کول دا یوازې د شاعرۍ سره مې ډېرې زیاتې مینه وه د ماشومتوب نه. ګران همت صاحب، تعارف هم وشو او لیدونکي به هم په دې انتظار وي چې هارون همت به موږ سره یو غزل شریک کوي یا به یو شعر شریک کوي. د هغې نه وروسته به ځینو خبرې به نور هم ولرو. نو تاسو کامران صاحب یو غزل در سره شریک کوم، خدای دې وکړي چې د لیدونکو او ستاسې د خوښې وړ وګرځي. وایي دا کرښې لیکم چې وروسته مې یادګار پاتې شي، دا کرښې لیکمه چې وروسته مې یادګار پاتې شي، اوس یې لیکم هسې نه رانه دا کار پاتې شي. دا کرښې د نصیحت دي چې عمل پرې وکړې، دا کرښې د نصیحت دي چې عمل پرې وکړې، داسې نه تانه خفه پروردګار پاتې شي. او په ژوندون چې پلار او مور درنه بې قدره نه شي، په ژوندون چې پلار او مور درنه بې قدره نه شي، بیا په دې دنیا به تا ته لوی ازار پاتې شي. او مینه مه کوه دنیا سره فاني ده وایي، مینه مه کوه دنیا سره فاني ده وایي، د مرګ وروسته به د تا ځنې دا لار پاتې شي. او ما همت دغه بیتونه دي لیکلي ځکه، وایم ښه ده چې له ګوتو مې اشعار پاتې شي، ډېر ښکلی ګران همت صاحب، ښایسته غزل مو وړاندې که بلا څه پکې پراته وو. نو راځو دې ته چې تر اوسه به مو څومره شعرونه لیکلي، یعنې د هغه شعرونو هغه تعداد به مو څومره وي او تشویق د چا و درپسې چې د هغه شعرونو برخې ته دې ډېر پام کړی دی. کامران صاحب، دا خو داسې ده چې ما نوی د شعر دنیا ته راغلی یم، نو ځکه شعرونه مې دومره زیات نه دي، تقریبا 50 شاوخوا ته رسېږي. او زیات تشویق چې زما د مشر ورور عبدالله دانشیار لخوا و، همدارنګه د پلار لخوا، همدارنګه د نورو نږدې ملګرو لخوا. حالانکې ما خو نه تشویق کړی، ولې نه، دا ستاسو د شقول دي چې موږ ته مو دې پروګرام کې برخه راکړه. او بعضې داسې خلک به مو چې ما ته به منفي دغه راکول، مفکوره راکوله، خو ما د خپل څنګه چې مې تخلص همت دی، د خپل همت څخه مې همت مې له لاسه ورنه کړ او خپل مینه مې وښودله په شعر. که دا راته ووایې چې د ښوونځي تر څنګ نور د ژوند په کومو چارو کې مصروف یاستئ؟ موږ داسې هم اورېدلي چې تاسې خطاطي هم کوئ، ماشاءالله ښکلی خط هم لرئ. موږ به یو تصویر هم لیدونکو ته وښایو. د نورو مصروفیاتو په اړه هم راته ووایي.
کامران صاحب زه د مکتب تر څنګ همدارنګه د قرآن کریم د حفظ قرآن کریم حفظ هم مخې ته وړم چې تقریبا ختم کړی مې دی چې 25 سپارې مې ویلي دي او د خطاطۍ خو داسې ده چې خطاطي هم مخې ته وړم څوک راته یو خط راکړي یا راته کومه لوحه راکړي هم ورته لیکم. ښه ډېر ښه. همت صاحب شعرونه مختلف برخې لري، غزل دی، آزاد نظم دی، ټپې دي او څوک څه لیکي څوک څلوریزې لیکي که نه. تاسې کومې برخې سره زیاته علاقه لرئ او کوم یې مو ډېر لیکلي دي؟ کامران صاحب ښه پوښتنه دې وکړه. ما خو د شعر په علم کې آزاد شعر مې لیکلی، همدارنګه مصنوي مې لیکلي، غزل مې زیات لیکلي دي، غزل ته مې ډېر مخه کړې. او یو څه به درنه بیا هم واورو. ولې نه، ستا په خوا آزاد شعر به ته ووایم. وایي ای د کومک په نوم راغلو خلکو تاسو تر اوسه دلته څه کړي؟ ستا هغه کارګر او انجینر کوم دی؟ ستا هغه د طب قوي ډاکټر کوم دی؟ ستا هغه د طب قوي ډاکټر کوم دی؟ که فکر وکړو ډېر عجبه ده دا د کومک ځای ته چا وسله راوړې. مونږ پوهېږو مونږه مه غولوئ، مونږ ته ابا مونږ ته بابا ویلي، د دښمن غېږ کې دوستي مه لټوئ، مار ته لستوڼي کې ځای مو ورکوئ، هسې په نوم د کومک خلک وژنئ، د دین قرآن بېعزتي تاسو کوئ، تنکي ګلان ماشومان تاسو وژنئ، د دین تکړه عالمان تاسو وژنئ، تنکي ګلان ماشومان تاسو وژنئ، د دین تکړه عالمان تاسو وژنئ، له پورته سر نه دا ړانده بمونه راولئ زموږ په دې خټین کورونو، له دې کورونه بیا قبرونه جوړ کړئ، د خوشحالۍ نه بیا غمونه جوړ کړئ، هسې په نوم د ترهګره مو وژنئ، داسې په نوم د دهشتګره مو وژنئ. افسوس چې مشر مو غلام جوړ شوی، افسوس چې مشر مو غلام جوړ شوی، د 100 روپو د ډالر په خاطر نه کړي د خلکو د رعیت پوښتنه. دوی خو د خپلو خېټو غم کې مړه دي، دوی نو د خلکو حالت ولې ګوري؟ خدا مې واوره ای همت وروره چې مونږ ایمان مونږه جذبه لرو مونږ، خدا مې واوره ای همت وروره چې مونږ ایمان مونږه جذبه لرو مونږ، په مونږ کې وینه پښتنه ګرځېږي، مونږ به له غره نه کله ښکته نه شو تر څو مو دا د خلکو دین دښمنان لکه سرکوزي ځناورو غوندې له دې وطنه راویستلي نه وي. واه 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 ډېر ښکلی ډېر ښکلی. ښه ډېر ښه همت صاحب، الله دې نور هم همت او توفیق درکړي چې په دې عمر کې او د ژوند د دومره مصروفیاتو سره سره تاسو د شعر او ادب ته هم کار کوئ. او راځو په اخره کې یو لنډ پیغام دی په څو ټکو کې اورو چې د اوسنیو شاعرانو ته خصوصا ځوانو شاعرانو ته د کوم پیغام دی او ځوانان باید شعر ته ډېره توجه وکړي که نه درس او تعلیم ته؟ کامران صاحب زما پیغام خو شاعرانو ته، حالانکه دا زه خبره ځان ته نه ګڼم چې زه لکه زما عمر کم دی او ځان دومره لوړ نه بولم چې زه نور ته پیغام ورکړم. خو دا شاعرانو ته یو پیغام لرم چې د شعر د ژبې نه دې سمه ګټه واخلي، د قلم نه دې سمه ګټه واخلي او د شعر تر څنګ دې نور تعلیم ته ډېره مخه کړي، ځکه چې زموږ هېواد په داسې یو حالت کې دی چې تعلیم ته ضرورت لري او د تعلیم تر څنګ د عصري تعلیم تر څنګ باید اسلامي او دیني زده کړې هم ترسره کړي، ځکه چې دا یو فریضه ده. ډېره مننه لیدونکو، تاسو نه هم مننه چې دومره حوصله مو وکړه. کور مو ودان. ځوان تان شاعر هارون همت مو در وپېژنده. انشاءالله راتلونکو خپرونو کې به تاسو سره دغسې نور ځوانان هم در معرفي کوو انشاءالله. تر هغې ښې چارې ولرئ.